اے دا پیغمبر علیہ السلام باندې د لور مبارک وعده د نامې د سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها وارضاها یو ځل بیمار خبر تکوم دا لګ ووري بیمار مشکا شریف کی حدیث مبارک دارمی مراغستے شرح سنہ مراغستے اے فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مبارک جمعات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اب مخامخ داسن لیدل لاند بے لیدل نو پدے ورز سردار کونین مبارک تا اولیدل او پدیر عاجز انداز کی تینا تپوس کی مورا اپلار میں درن قربان شاول خپیس تکلیف دینن ورتوی اے دغاری سور یارا لور مبارک دی بیمارا دا لور مبارک دی صدا سیدنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار دا سار رات للما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں منزک سرداری کونین مبارک میں سوتن نزی دی پا منڈ منڈ لاڑو زکداغی کوٹد جماعت سر پہ وستوا دروازی اوٹا کولا صدیقی آداب دادی لور چم وادیو کوٹے تورزی دروازہ بورتوخی منگو علیکہ سوک دروازہ کو زدم کنا مانا پیشانی اوز دی آئے سچلو شنو پلار دی ماں رور دی ماں عبدالمتین ماں ان دروازہ چھوٹا کونو او سوکی صحیح مکانا سوکی جی صحیح مکانا دروازے اوٹا کولا تپوس کئی سوکی زکاغی بسور کی قتل چی سرداری کونین بکل را پاسی گی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار دا دروازہ اٹھا کے دلسو کے بعد ورطوی صدیقی ابو بکر صدیق امد عبد الرحمن او دا بی بی عائشہ پلار ماں اراوچت شلا و بابا جانا دروازہ خو کلو دا ولی امدہ سے نرات للے ورطوی ایک رانی لورے یو زلی زستاد خکلی ستاد زر قرار زماد زر ارزو تمنا امام الانبیاء سراز تشریف فرماؤ ما منگ دوارا مجلسو دیر خکلے مجلسو مزیدار ناگہانا دا سرداری کونین حالات مبارک بدل شلو ما ووری دل چرازا اہلاً و سہلاً مرحبا زب حیرانم چا سر خبر کئی مانے تپو سکو اے صدیق اکبرہ تپوشی چی ما چاہتا اجازہ اکر چراشا ما ویلی یا رسول اللہ ما تپت نشتا ورطوئی جبرائیل علیہ السلام زمکیل تشریف آوری کروا او یا ذرا پرشتی ور سر راغلے وے سورہ فاتحہ روڑلا سشے روڑو ٹولو ہے سشے روڑو سورہ فاتحہ روڑلا ما سر مجلس کی ناس ہوئی جبرائیل علیہ السلام اجازہ اغختلا تا سر پخوا کی صدیق اکبر ناس تے منگتا اجازت دے کنا اے عائشی ما ووریدل چا رسول اللہ ورطا اجازت ورکڑو ما تا گورا او دا رسول اللہ کوٹی تا گورا او بغیر اجازت راتلو تا گورا اے گرانی لوری عرص برداشت کولے شما خود امام الانبیاء دا کوٹے ذرا بے دبی برداشت کولے نشما سبحان اللہ سردار کونین کوٹے تا بزر آزم دا صدیقی اخلاق دی سو کیا لگا زی ماں نہ پیجانی موبیلو کیا لگا سو خبر ہے کہ من خوب بسر دم را بوجھ دے نو ابل اور زیوکس موبیلو کو مال جی سو خبر ہے کہ وہ دینے پہ جندم مالی رجی لگ خبر در آبانی خوگی لگی یا سنگا چل دے وہ بید منگا ہیر کو مانچے رجی خبر در آبان دے واللہ بس خوگی لگی مالا وی نبی آران دے پیدا کڑکا منگوی غریبانان خلق بس بے افسوس مراغمان خوادتا وہ سوے
ما ویل داس چلې چې ستا زما په زړه کې به خپل مقام وي که ځان دې را وپېژندلو کېدی شي ډېرو نه به ته ډېر محبوبي خو ځان را وپېژنه خیر دی ته خبره اوس مال یو خو تا ته پته لګي چې اسم کمزوری یم غمونه مصیبتونو سړی ووالو ګرانه شي مدرسې بوجم دی بیانات هم وي مړه ویل زه به بل وخت کې به موبایل وکړم بس و دې نه پېژندل موبایل یې کټ موبایل یې کټ کو مخصوصاً ټیم بیا رنگ راغی مال هلو السلام علیکم وعلیکم السلام مال څوک خبر کې و دې نه پېژندلم ما ویل داسې چل دی چې غرمنې ملګری که نه وایي آو ما غیم مال بس خفه نه شي والله کې مې ذهن کار کوي نه وایي ښه پلان کې خبرې کوم وایي د غریبانانو موبایل کله کله اوچته وایي انا لله و انا الیه راجعون دا زمونږ تعارف دی د خپلو منځ کې خفه کېږو به نه لکه اوس د خدای بندنو ټیک دا زمانم د غم وجب هم وي خو زه خو ډېر ګناهګار یم او د ګناهګار سړي حافظه کمزوري نو زه خو ګناهګار یم حافظه مې چېرته کار کوي نو زمونږ د خلقو دغسې تعارف وي نه وروړه موبایل دې وکړو لومبی ورته څو خبره کې عبدالمتین نو څه چلو شو ولې نو څه وکړم ځان چې شیخ الحدیث یو چې دا ما ته موبایل وکړي څو خبره کې وې پلان کې زه خوشحاله شم او چې دا نوم لږ وګود کې زه هم چې ته ځان ته خپله مولوي صاحب ویلو پلان کې مولوي صاحب خبرې کوم پلان کې قاري صاحب پرېږده دا ته ځان ته مه وایه تا ته به خلک وایي کوي د دې اهل عزیزانو صدیق اکبر وایي لوري تا ته راغلم بابا جان وایا څه مسله ده او څنګه راغلې ورته وایي ای ګرانې لوري که ډېر بیمار یې لاس مبارک خپل لا واغوستو د دې په تندي مبارک باندې ولګولو مشکات شریف کی حدیث مبارک دے چې صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ د لور مبارکی تندے مبارک کل کړلو د بچی تندے خلوا د زوی خلوا د نوسی خلوا د مشرانو لاس خلوا د بوډاګانو لاس خلوا د علماو لاس خلوا قسم په خدای دی کہ انسان کی عاجزی راځي انسان تزان ډیر کمزور شي چې دا د دومره لوی مقام خاوند دی دا مې پلار دی دا مې تره دی دا مې رور دی لاس ښکلوه د عالم لاس ښکلوه بی بی عایشه رضی الله عنها مبارک د پلار لاس ښکل کو وایي چې لوري یو خبره ته کوم اوس زه درته وایم چې سردار کونین را روان دی تشریف آوري به کوي بابا جان وایه اے ګرانې لوري که کلم بیماره وي او ډېره سخته وي پزان تکلیف تیر کا وگرانی لوری ما پجون کی داسی خبر دیرانوشی چی زما دا برداشت نباروی اے گرانی لوری پزان تکلیف تیر ہوا خود زما معشوقم دردوا زما دا معشوقی دوڑان دی افسیلی مکوا دا تکلیف اظہار مکوا ما خپل محبوب په خفګان باندې خوښ نه دی چې زما معشوقه دې خپوي زما معشوقه دې غمجنه وي وګرانې لوري که ما خوشحاله ول غواړي نو یې ګرانې لوري زما د محبوب د وړاندې هېڅ قسمه تکلیف مظاهره وه ورته وي ای زما ګرانه پلاره ما خو ډېر برداشت وکړو لیکن سرداری کونین دومره مینه او محبت دی چې ما باندې کله تکلیف راغی شپه وه تهجد وکړل د هغې نه بعد راغی زما سر مبارک باندې هاي هاي څه مبارک سر دی خدایا یو لاس مبارک لاندې کو بل لاس مبارک زما په سر کې خودلو اے ګرانا بابا جانا ما ته قسم دی بیماری دومره تکلیف نو را کړې څومره خوشحالي چې رسول الله مبارک را کړلا او بابا جانا ټولې خوشحالي یو طرف تکا لوی خوشحالي دا و چې اے عایشې ستا تپوس ته جبرائیل علیہ السلام د اسمان نه راغې دویم تپوس کوونکی ته وي او ستا نه وړاندې تپوس چا کړی جبرائیل علیہ السلام
دا د هغه چا لور ده اخلاق دا دي کوټې ته د لور بغیر اجازته نه رادننه کېږي